بسم الله الرحمن الرحیم. زما قدرمند ورونو، ډیر ملګري دا د غټ اختر په دې ورځو شپو کې دا مسئلې پوښتنه کوي په میسنجر باندې او پیج ته سوالونه هم را لېږلي دي چې آیا مونږه د دې ذوالحجې میاشت را داخله شوې ده، دا کوم کسان چې یعنې قرباني کوي، آیا مونږه نوکان او ویښته کمولی شو یا نه شو کمولی؟ نو محترمین ورونو، حدیث مبارک دی، نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې تاسو نه که څوک اراده د قرباني لري، یعنی قرباني کوي، نو دی خپل نوکان او ویښته نه کموي حتی تر دې پورې حتی یضحیه چې دا قرباني وکړي. چې کله قرباني وکړله د اختر په ورځ، نو بیا ورته اختیار دی. دا حکم چې دی دا استحبابي حکم دی، یعنی دا حدیث مبارک محمول په استحباب باندې دی، یعنی دا مستحبه ده چې څوک دې داسې نه کوي. او د مونږ او تاسو مذهب په مذهب د امامنا ابو حنیفه رحمه الله، په دې کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول په شمول د ګڼ شمېر بعضو علماو د دې ټولو قول دا دی چې دا مستحبه طریقه ده. البته یو مسئله مهمه واورئ، که چیرته د بعضو ملګرو دا نوکان بیخي د حد نه زیات اوږد شوي وي یا یې ویښته بیخي د حد نه زیات اوږد شوي وي چې د نظافت او د پاکۍ سره منافي وي، نو په دوی باندې لازمه ده چې دوی د ویښته او دا نوکان بیا خیر دی دا د کم کړي، او دا لازمه خبره ده چې دا د هغه کړي، ځکه چې هلته امر متوجه دی د پاکۍ، او پاکي خو نصف حتی شطر د ایمان ده. نو تاسو کولی شئ کمرونه چې مثلا ویښته بیخي بې شکل غټ شوي وي، بیخي بې نموده غټ شوي وي، یا نوکان بیخي زیات شوي وي، غټ شوي وي، نو کولی شي چې د مخکې هم د قربانۍ نه کټ کړي. او که داسې عام د اعتدالي صورت کې نو مستحبه طریقه دا ده، یعنی ثواب به الٰه العالمین په دې باندې ورکړي چې دی دا نه کټ کوي او چې کله قرباني وکړله. که چا مثلا بالفرض و تقدیر قصدن عمدن کټ کړل، نو دې سره د دې قرباني نه خرابېږي، قرباني باندې هیڅ اثر نه پرېوځي. دغه مسئله نورو ملګرو ته نشر کوي، ویلېږئ چې ټول ملګري په دې مسئله باندې پوه شي، ځکه اکثر ملګري نن سبا دغه پوښتنه کوي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.